السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جهانی صاحب چې تراو باره کې څه خبرې کړې وي چې دې منځ په اسلام کې څه حیثیت نشته او دا شپږم منځ دی او د دې کول چې دی دا ګناه دي. او به حمزه چې دی راپاڅېده او د دې خبرو د پرتوګ ګنډلو دپاره چې دی بعضې نورې خبرې وکړي او د ده په ګمان باندې چې دی دلایل یې ویل او د جهانی صاحب خبرې او د هغې د دعوې د اثبات دپاره چې دی کوشش وکړو. راځئ ګورو ده چې کوم دلایل ویلي دي د دیو نه د دیو استدلال او یا د دې دعوه ثابتېږي که نه ثابتېږي، لکه څنګه چې دیو دغه دعوه کړې ده چې دا منځ هیڅ حیثیت نه لري، کول یې ګناه ده. اول مشهور حدیث چې دیو ذکر کړی دی چې د عایشې رضی الله عنها دی او دا جهانی صاحب په خپلو خبرو کې ویلی دی، هغه هم ترې غلط استدلال کړی دی او سم پرې نه دی پوه شوی او حمزه چې دی هم د هغې په لاره باندې تللی دی. حدیث داسې دی لکه څنګه چې حمزه بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه راووته او د شپې مونځ یې وکړه، صحابه کرام پسې ودرېده. بیا چې دی بله شپه بیا راووته، بیا پسې ډېر صحابه کرام ودرېده، ځکه چې دا خبره عام شوې وه چې رسول هم د شپې مونځ کوي. او دغه رنګې بیا درېیمه شپه باندې چې نور هم ډېر شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په څلورمه شپه باندې راونوته. او بیا چې کله سهار مانځه ته رالی، ځکه صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منتظر وو او د الله نبي هم په دې خبره باندې پوهېده. نو بیا ورته ویلي زه د دې وجې نه راونوتلم داسې نه چې دا مونځ په تاسو باندې فرض نه شي. نو دې ځکه چې حمزه وایي چې په دې حدیث کې د تراوو د مونځ نفي راغلی ده. را به شو د دې خندا کوونکي استدلال ته. او اوله خبره ده چې دی ویلي چې د دې مونځ حیثیت نه دی معلوم په اسلام کې او دا یو شپږم مونځ دی. نه، په دې حدیث کې د دې مونځ حیثیت واضحه شوی دی. منګه 5 فرضي منځونه لرو په شپه ورځ کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زه به تاسو باندې ریدلی ما داسې نه چې دا مونځ به تاسو باندې فرض شي، یعنی دا مونځ چې دی فرض نه دی بلکې دا څه شی دی؟ سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې ورکړی دی او د هغې نه بعد چې دی صحابه کرامو دا عمل کوو، دا مونځ یې کوو د شپې. دویمه خبره په دې حدیث کې منع یا نفي نه ده راغلې د دې مونځ نه، بلکې هغه وخت چې و هغه د وحي وخت و، په هغه کې وحي نازلېدل، احکام پکې نازلېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و. نو د الله نبي ویل داسې نه چې تاسو د مونځ ډېر زیات اهتمام کوئ په جماعت سره او په جمع سره یې کوئ، داسې نه چې دا په تاسو باندې فرض شي. نو د شفقت د وجې نه په دې امت باندې، د مهربانۍ د وجې نه په دې امت باندې چې بیا به وروسته په دې باندې سخت شي دا مونځ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې راونوته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته صحابه کرامو کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مونځ چې اهمیت بیان کړی، فضایل یې وله بیان کړي دي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چې په رمضان مبارک کې قیام وکړو، د شپې مونځ یې وکړه، تراویح وکړلې او دا د ایمان په حالت کې مؤمن او په دې سره اجر او ثواب طلب کوو، نو دته به مخکني ټول ګناهونه وبخلی شي. دغه رنګې بل حدیث کې راځي چې په رمضان کې د امام سره قیام وکړه، د امام سره مونځ وکړه په جماعت سره او بیا د امام سره انصراف وکړو، یعنی د امام منځ کې پرې نه ښودو، نو دته به چې دی د ټولې شپې اجر او ثواب ولیکلی شي. یعنې دا داسې ده لکه ده چې ټوله شپه د عبادت کړی. نو د حمزه خبرې برعکس رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نه ده کړې، بلکې اهمیت یې بیان کړی دی، فضیلت یې بیان کړی چې امت په دې باندې عمل وکړي. او دا عمل چې دی د رمضان یو خاص جز دی چې په دې باندې عمل وکړي او د خیرونو او اجرونو او ثوابونو چې دی مستفید شي. بیا چې دی حمزه کوشش دا کړی دی چې دا د تراوو مونځ خاص کړي په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او د هغې دپاره چې دی آیاتونه راوړي دي چې یاره په دې کې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کړی دی چې ته د شپې څخه حصه مونځ کوه او یا نور آیاتونه یې داسې راوړي دي. دا خبره صحیح ده چې دا تهجد مونځ او د شپې مونځ چې دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واجب و، خو په امت باندې واجب نه دی. دغه حیثیت معلوم دی چې دا یو مستحب عمل دی، د شپې مونځ سنت عمل دی په رمضان مبارک کې. او دغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نه واخله تر اوسه پورې مسلمانان په دې باندې عمل کوي. بیا دې دا خبره کړې ده
چې یاره دا قیام اللیل دی، دا د شپې مونځ دی، دا تهجد دی او دا په اخره حصه کې کېدل. او راځي دا خبره معلومه کو صحیح ده بالکل. دا تراویح چې دا موږ په ورځ کې نه کوو، دا موږ په شپه کې کوو. او شپه شروع کېږي د څه وخت نه؟ کله چې نور پرېوځي شپه شروع شوه. او د ماخوستن مونځ نه وروسته چې څومره نفلي مونځ کېږي هغې ته قیام اللیل ویلی کېږي، هغې ته د شپې مونځ ویلی کېږي. که دا ته په هره حصه کې کې، که په اوله حصه کې کې، که په منځ کې کې، او په آخره حصه کې کې، دا ټول چې دی په قیام اللیل کې راځي. بیا چې دی حمزه درېیمه دا خبره کړې ده، او دا یې د جهاني صاحب د خبرې ګنډلو دپاره او د هغې دپاره چې هغې ویل دا د عمر رضی الله عنه ایجاد دی او هېڅ حیثیت نه لري. تاریخ ددلی دی او دا خبره ذکر کړې ده چې عمر رضی الله عنه چې کله مسجد نبوي ته راغلی په خپل خلافت کې، نو ویې کتل خلک چې دی ډلې ډلې ولاړ دي او مونځ کوي د شپې. نو عمر رضی الله عنه دا کار وکړو چې ټولې په یو امام باندې راجمع کړه، ابی ابن کعب رضی الله عنه باندې. او بیا چې بله شپه راغلی چې وکتلې ټول د یو امام شاته مونځ کوي، نو عمر رضی الله عنه وفرمیل چې دا خو ډېر ښه بدعت دی. نو دلته چې دی کوشش کړی دی چې یاره د بدعت په معنی شرعي سره واخلي او د جهاني صاحب خبرې دپاره یو دلیل پیدا کړي چې هغې دا عمر رضی الله عنه د ځان نه ایجاد کړی دی. نه، دلته د بدعت شرعي معنا نه ده. د بدعت شرعي معنا دا ده چې یو داسې کار چې په دین کې انسان ایجاد کړي چې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل هغې باندې نه موجود، د هغې امر به نه موجود. او تراویح چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، لکه څنګه چې اولنی حدیث ذکر شو د عایشه رضی الله عنها چې 3 شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی دی. نو په دې باندې خو مخکې نه دلیل موجود دی. نو دا بدعت شرعي کې نه راځي، بلکې دا بدعت لغوي دی. معنا دا ده چې یاره دا یو ډېر ښه کار دی په دومره استمرار سره او تنظیم او نظم سره چې مخکې دا کار نه دی شوی. نو ځکه چې دی ته د بدعت لفظ هغه کارېدلی دی. او کله چې ته مصطلحاتو ته لاړ شي او د دین لږه زده کړه وکړي، نو ته به په دې خبره باندې ورسېږي چې ډېر داسې واقعات یا ډېر داسې ځایونه شته چې هلته د بدعت لفظ کارېدلی دی، خو هغې نه لغوي مراد دی، ځکه هغې نه مخکې یو مثال موجود وي د هغه عمل. چې کله یو مثال موجود نه او د ځان نه ایجاد شي او بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بنی موجود، نو هغې ته موږ بدعت شرعي ویلی شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدینو پسې اقتدا د دې ذکر کړی چې تاسو د خلفای راشدینو اقتدا وکړئ، د هغې سنت چې دی عملي کوي. نو دا یو نوی کار نه و په دین کې د تراویح، بلکې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وي. او عمر رضی الله عنه چې دا کار شروع کو، نو دلته خوف او یره نه و موجوده لکه څنګه چې اول سر کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، ځکه هغه وخت کې وحی نازلېدله او اوس چې د وحی دروازه بنده وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات سره د وحی دروازه بنده شوه، نبوت ختم شو، نوي احکام نه راتله. نو د دې یره نه و چې دا مونځ به فرض شي. نو دې وجه نه د دې مونځ حیثیت مخکې نه معلوم و چې دا یو نفلي مونځ دی. نو عمر رضی الله عنه چې خلک راجمع کړه او دا مونځ چې دی په دغه ترتیب سره روان شو او تر ننه پورې چې دی مسلمانان په دې باندې عمل کوي. بله څلورمه خبره دا کړې ده چې یاره دا ولې ګناه ده، د تراویح مونځ چې دی ولې ګناه ده. هغې دپاره 2 وجې بیان کړي دي. یوه وجه دا ویلې ده چې د تراویح مونځ چې دی که دې ته د فرض په سترګه باندې وکتلی شي او د واجب په سترګه باندې ورته وکتلی شي، نو د دې خو ذکر په قرآن کې نه دی راغلی، نو دا به موږ په ګناه کې واقع شو. نو سبحان الله د دا پته نشته چې د تراویح مونځ حیثیت معلوم دی، د هغې حکم معلوم دی چې هغه فرض او واجب نه دی، هغه نفلي مونځ دی، یو سنت عمل دی. او دې ته چې دی څوک د فرضو په سترګه باندې نه ګوري، د واجب په سترګه ورته نه ګوري، نو ستا د اولنۍ وجه چې ده دا باطله ده. دویمه وجه چې دی دا ویلې ده چې یاره په دې کې د قرآن کریم آداب نه مراعت کیږي، او پلانکې عالم چې دی د قرآن کریم دپاره دا د آداب ذکر کړي دي، نو په دې کې آداب نه مراعت کیږي، نو ځکه چې دی د مونځ کې ګناه ده. سبحان الله. او دا یو داسې وجه ویلې ده انسان چې دې کې فکر او سوچ وکړي او د دې منطق ته چې دا خلکو په دې باندې مشهور کړی چې دا ډېر منطقي دی او د دې دلایل ډېر منطقي، دا څومره ساده خبره یې کړې ده چې یاره ځوانان په دې کې ټالۍ وهي او نظم او ضبط نه مراعت کوي او دا د قرآن کریم بې ادبي ده، نو دې وجې نه دا مونځ کې ګناه ده. سبحان الله. که چېرته تا ته ووایم
چې په سکول کې ماشومان ورانه کوي، نظم نه مراعات کوي، سبق نه یادوي، د استادانو به احترامي کوي، نو موږ به چې د دې شاګردانو تربیت کوو که نه دا سکولونه به بندو. چېرې سکولونه بندو یاره دا ځوانان چې دا نظم نه مراعات کوي، دا خو د سکولونو بې احترامي ده، چوټي دي کوي، پټېږي. پکار دی چې ته وایې چې د ځوانانو تربیت پکار دی چې قرآن کریم آداب مراعات شي، نظم او ضبط مراعات شي، نه دا چې دا منځو ته موږ پرېږدو. او اخرنۍ خبره چې دا کړې ده چې یاره قرآن کریم دا د اجرونو ثوابونو کتاب نه دی، په اورېدلو ویلو باندې چې دی اجر انسان ته نه میلاویږي، بلکې دا د تحقیق کتاب دی. او دې لپاره چې دی د سورة صافات 9 نمبر آیات مفهوم ذکر کړی دی چې هغې کې الله رب العالمین فرمایي لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب. د قرآن کریم چې موږ دې لپاره نازل کړی چې په دې کې تدبر وشي، فکر وشي. دا یو اعلی مقام دی. ډېر خلک داسې دي چې هغه قرآن کریم په آیاتونو په فهم باندې نه پوهېږي، د هغې په معانیو باندې نه پوهېږي، هغې تدبر نشي کولی. نو آیا دا خلک چې قرآن کریم وایي او د دې الفاظو تلاوت کوي یا یې اوري، نو په دې کې اجر نشته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو وایي چې شته دی پکې، او حمزه وایي چې نشته پکې. نو موږ د چا خبره ومنو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د الله د کتاب نه یو حرف ولسته فله به حسنه، نو د انسان ته په دغه یو حرف باندې یوه نیکي ده، والحسنة بحشر امثالها، او به دا یوه نیکي چې ده دا په لس چنده باندې الله رب العالمین قبلوي د انسان نه. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي چې د دې خبرې ډېر وضاحت وشي. وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی، بلکې الف چې دی دا ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی. نو په دې الف لام میم باندې انسان ته چې دی 10 نیکۍ میلاویږي. که یو انسان چې دی دا صلاحیت نه لري چې د قرآن کریم په معانیو باندې پوه شي، هغې تحقیق وکړي، نو هغه به تلاوت نه کوي. نه، د تلاوت چې د ځان له اجر او ثواب دی. او بیا چې انسان په دې کې فکر کوي، سوچ پکې کوي، تدبر پکې کوي، د دې په تفسیر ځان پوهي، د رب العالمین په دې پیغام باندې ځان پوهي، نو بیا خو اجر او ثواب څو چنده کېږي. او مسلمان له پکار هم دا دی چې صرف په تلاوت باندې په اورېدو باندې اکتفا ونه کړي، بلکې نو قرآن کریم معنا تفسیر ته او فهم ته چې وخت ورکړي. او دا هله کېږي چې کله انسان تلاوت کوي، کله انسان دا اوري، بار بار تلاوت کوي، بار بار اوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دې تفسیر ګوري. که چېرته لوستل نشي کولی، تفسیر اوري، نو د الله رب العالمین په دې کلام باندې پوهېږي، او پوهېږي چې الله رب العالمین ما ته څه ویلی دي. نو دا خلاصه و د هغې د جوابونو چې د هغې کوم دلایل پیش کړي او غلط استدلال یې کړی او غلط فهم یې دی اخیستی، او زموږ دا ګمان دی چې هغې به قصدن عمل نه کړی، لیکن د هغې پوهه په دیني معلوماتو کې ډېره کمه ده، او کېدای شي د خپل غلط فهمۍ د وجې نه چې دی دا خبرې کړي دي. والله اعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.